یوناما یو راپور نشر کړ د 3 کالو د اسلامي امارت لاسته راوړنې څه وي. د 3 کالو ټول راپور په امر بالمعروف نهي عن المنکر باندې سرخیږي. امر بالمعروف نهي عن المنکر او اسلامي امارت ما خورکۍ باندې پړو دي ګدي ټیکرې ګدي چادري کې پخله شوی چادري ده عزت او عصمت محفوظه وي او اغیار زما خويندې زما میندې بی فتکوي بی حرمت کوي. لہذا د مشرتابه طرف نه یو شپږ مادهیزه یو فرمان هم ابلاغ شوی ده خصوصا د خويندو بارک په دې 3 کالو کې تر 10,000 پوری خويندو تخپل میراث رسیدلې ده دغه وزارت طرف نه. منګ او تاسو افغاني ټولنه کې خويندو ته میراث خو نه ورکو تاسو ورکوي تاسو خلک کې خو بنک نه ورکو محروم دا غي نه اخلو په زور اخلو لس لکه زما تویانه شوی مہر نه تویانه ده ولوره 15 لکه وای دا خو ولی دو نگرانه ولی پلان کی ملا صاحب چې په قیمت ورک ملک صاحب چې په قیمت ورک مون تاسو دی کی ته رقابت کو قدرمند زمونږ استادو په دین کې دا د خنزیر غوخه ده چې خپل د لونو هغه مہر کپلار خوري که خاون خوري که ورونه خوري